Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. د کورونا وایروس په اړه باندې استاد محمود خان ملاخیل یو نظم یا ترانه لیکلې ده. غواړم چې تاسو درنو هیوادوالو ته د ترانو په ژبه وړاندې کړم. هیله ده چې ستاسو د خوښۍ وړ وګڼي. ټول دنیا یې په لړزه کړه کورونا ملګرو، ځان مو اصلاح کړئ که ژوند غواړئ په دنیا ملګرو. ټول دنیا یې په لړزه کړه کورونا ملګرو، ځان مو اصلاح کړئ که ژوند غواړئ په دنیا ملګرو. دا یو عذاب دی له طرفه د الله راغلی، په سترګو نه ښکاري آفت دی په دنیا راغلی. هر یو وګړی د دنیا ترې په ژړا راغلی، لوی قوتونه د دنیا یې کړه تباه ملګرو، ځان مو اصلاح کړئ که ژوند غواړئ په دنیا ملګرو. ټول دنیا یې په لړزه کړه کورونا ملګرو، ځان مو اصلاح کړئ که ژوند غواړئ په دنیا ملګرو. صرف اورېدلی مو نوم د دې طاعون او وبا، وی لړزوله په طاقت ټوله نړۍ دې بلا، په عبادت کې شی مشغول کا امن غواړئ رښتیا، په تلاوت ځان رسوئ د رب تر خوا ملګرو، ځان مو اصلاح کړئ که ژوند غواړئ په دنیا ملګرو. ټول دنیا یې په لړزه کړه کورونا ملګرو، ځان مو اصلاح کړئ که ژوند غواړئ په دنیا ملګرو. یو امتحان دی رب راوړی په دې ټوله نړۍ، پاتې به نشي که رب وغواړي څوک یا وګړی، ظالمه وګوره خوړی نشي اوس ته یو مړی، دا کبر جن به اوس الله کاندي فنا ملګرو، ځان مو اصلاح کړئ که ژوند غواړئ په دنیا ملګرو. ټول دنیا یې په لړزه کړه کورونا ملګرو، ځان مو اصلاح کړئ که ژوند غواړئ په دنیا ملګرو. فقط خلاصی مو دی قسم شئی بندگی وکوئی، د احادیثو پرڑا کی زندگی وکوئی، شیبا حلکا ناروا او گندگی وکوئی، علاج مو نشتا نخلاصی گئی لوبا ملګرو، ځان مو اصلاح کړئ که ژوند غواړئ په دنیا ملګرو. ټول دنیا یې په لړزه کړه کورونا ملګرو،
ځان مو اصلاح کړئ که ژوند غواړئ په دنیا ملګرو محمود نسمیږي وینې ظلمونه کوي په لوی عذاب ربخته کړي د قتلونه کوي حرام حلال نه ګوري اخلي رشوتونه کوي رب را لګلې ورته زکا کورونا ملګرو ځان مو اصلاح کړئ که ژوند غواړئ په دنیا ملګرو ټول دنیا یې په لړزه کړه کورونا ملګرو ځان مو اصلاح کړئ که ژوند غواړئ په دنیا ملګرو ځان مو اصلاح کړئ که ژوند غواړئ په دنیا ملګرو